حضرت دغه دستاربندیانو کې چې کوم شیوخ شرکت کوي یا چې کوم مهماني خصوصي راځي په دې کې بعضې به زه داسې ووایم چې بعضې داسې وي چې هغوی باقاعده ډیمانډ کوي چې یاره ماله به دومره پیسې راکوئ نو یو پروګرام له تګ او په هغه پروګرام باندې بیا چې کوم دی ډیمانډ کول یا چې کوم دی د ډېرو پیسو مطالبه کول دې ته په کوم نظر ګورئ؟ د عرف او د رواجو او د خپلې خرچې مناسب جی پیسې اخیستل مطالبه کول مطالبه دي نه یا سړو ته دا جایز دی صحیح خو مطالبه دي نه کېږي موږ دا د پروګرامونو لځو جی پروګرامونو چې لاړ شو چې را روانېږو نو دونه هغه خدای الله سر سترګې ورکړي دي که جی لکه چې تا ته زه ووایم صدیق جانه چې زما پروګرام دی جی او ته راشې جی نو ته به په عام ګاډي کې راځئ چې زما په شانتې سړی که جی ځان له به ټکسي کې یا ګاډی به کې نه جی خو دا ګاډی ګاډی خو به څوک خوري که نه او جی او چې ځوان سره دوه ګنران هم راولي جی نو چې زه تا ته ویم صدیق جانه ته راشه د دې ځای نه 400 ته او زه تا له بیا ستا د شان مناسب سره خرچه در نه کړمه او دا خو ما تاسې لږ زیاتې ښکاري دا دونه هایي خبرې بعضې زه اورم د بعضو علمو متعلق جی چې لکه عام روټین لکه یو علاقه ده هغې ته خرچه ستا کېږي بالفرض د ګاډي د ګنرانو د لارې د ډوډۍ 5000 جی د 5000 د تالې اعزاز درکړي جی تکلیف ته کړی دی جی خو 10000 یې درې درکړي خدای نه خو که تاسو ته 10000 په ځای باندې وایي چې ماله 30000 راکړه 40000 راکړه جی نو نامناسبه ده صحیح حرام موږ نه یو ښه جی. فتاوی رشیدي ورته جایز ویلي جی حرام نه ده خو نامناسبه ده جی هسې سړی پې بدي ښکاري چې سړی دا شرمول پر زول کوي جی نو بدي پې ښکاري ښه جی حضرت تاسو چونکې تصوف میدان شهسوار ورته زه ووایم چې تاسو الحمدلله تصوف د میدان شهسوار یې بلها خلک راځي تاسو نه بیعت کوي ستاسو په لاس باندې خلک اعتماد کوي نو د انسان د نجات دپاره د الله تعالی احکامات او نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې چې کوم دي دا چې وشي نو دغه زما په خیال باندې چې کافي وي تصوف چې کوم دی دا یو ځان له یو نظام دا ولې متعارف شو آیا دا ضروري یا د تصوف پس منظر سره تاریخي اصل کې دا سوال چې کوم دی نو دی کې دا شک ټیک نه دی جی چې عمل او سنت او تصوف ځان نه تصوف وایي دی ته جی چې ته په خپل علم عمل وکړې جی حضرت تنویر رحم الله حضرت ذکریا صاحب زموږ مشرانو کې علماء دیوبند کې جی رئیس الاحرار یو ځل راغی دا یو سړی هندوستان کې تیر شوی جی او ورته یې ویل چې زه د باندې یو سوال کوم جی ما د پړونو کوسېدل وي څه سوال کوې تپوس جواب سوال دیتے تو کہ یہ تصوف کیا بلا ہے تو تصوف سے بلا ہے حضرت ذکریا سے ہوتی ہوئی اپنے علم پر عمل کرنے کو تصوف کہتے ہیں بل علم عمل کول دا تصوف دی هغه حق د حیران شو صحیح او ته وی ولی ما وی چې دین ته دا جواب کیږي په پیدا اعتراض کوم کو دې ته دا جواب کیږي په پیدا اعتراض کوم چې دې ته دا جواب کیږي په پیدا دا غوته خبره خلاصه کوم تصوف ځان له شي نه راغلی خجی تصوف څه ته ویل کیږي په خپل علم عمل نو په خپل علم عمل سنت باندې عمل د الله او رسول صلی الله علیه وسلم په احکامات او عمل باندې ته تصوف وي صحیح او د شریعت منشأ نه مقصد د شریعت دار راغلی ځان له شي نه راغلی تصوف ها صحیح حضرت استاسو بارک دا مشهور چې یو استاسو لایبرری ماشاءالله وسیده بل استاسو مطالعه ماشاءالله چې ډیر وسیده نو په دغه حواله باندې کمنټ سیکشن کې موږ کوم ملګرو سوال کړو استاسو عقیدتمند دي هغه وی چې مفتی صاحب دا سوال وکړي چې د کم فن د پاره د کم کتاب ویلو مطالعه کولو ضرورت دا خو ته ګوره اورکوټ لږ وخت کې مانه ډېر لوی معلومات لري خجی که تاسو سمندر په کوزه کې را بند کړئ نو دا به ډېره ښه شي او دغه فن تاسو سره شته مونږ د فقه متعلق وایو چې فقه حنفي کې عالم الحنفي او مفتی حنفي به څلور کتابونه ځان سره ساتي خجی عالمگیری شامی بحرائق او بدایع الصنایع فتح القدیر جی دا د فقه مرکزی کتابونه د فقه حنفي جی د حدیثو لپاره د علم الحدیث لپاره د نورو کتابونو سره سره د علم الحدیث د مباحث لپاره چې سړی د دوه کتابونو مطالعه کوي نو گزاره به کیږي یو فتح الباری او یو عمدة القاری فتح الباری او عمدة القاری دا څه شی دی چې د سره اکثر مباحث د حدیثو د انسان ذهن ته راشي د کلام لپاره د علم الکلام لپاره به شرح العقاید سره د خپل شروح چې شرح وسره یو شرح العقیدة الطحاویه جی عقیدة الطحاویه سره د خپل شروح
دا په علم الکلام کې خشي راغلي. خشي د تصوف لپاره د حضرت تھانوي رحم الله کتابونه ډېر اعلی دي، خاص کر ملفوظات حضرت تھانوي صاحب دا ډېر ښکلی کتاب راغلی. تفاسیرو کې چې دا لمرګري سړی تفسیر لري جی نو یا د اللباب د ابن عادل والی یا د تفسیر مظهری والی جی او چې استعداد ول مولاوي لخوي جی